فایده به څه در نه کړي که دنیا درته ښه وایي، فایده به څه در نه کړي که دنیا درته ښه وایي، ریا څه داسې وکړه چې الله درته ښه وایي. دنیا که درته هر څه بد مخلصه وایي، دنیا که درته هر څه بد مخلصه وایي، دا شکر دی چې مور دی او بابا درته ښه وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. د ادبي پیج د ادبي چینل نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا د یوې نوې مرکې سره راغلي یو. ګلوزو علاقه بلال مخلص صاحب خواله چې د دې خپرونې میلمه دی، نو بلکل را سره ناست بلال مخلص صاحب یو ځوان فکر او زلمی شاعر چې هیڅ د تعارف محتاج نه دی. نو راځئ چې په شریکه ورته پروګرام کې هرکلی ووایو. بلال مخلص صاحب په پروګرام کې درته هرکلی وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انضمام بھائی ستاسو ډېره مننه چې تاسو دومره لرې نه راغئ زموږ تر څنګ او خپل قیمتي وخت نه مو وخت ویستو. ستاسو یو جهان مننه. ستاسو هم ډیره زیاته مننه کوم بلال صاحب. په پروګرام کې به درنه پوښتنې هم کوو، ورسره به درنه خوندور شعرونه هم اورو، خو ټول نه ډومبې را سره خپل یو غزل مو که شریک کړو نو ډېر به خوشحاله شو. ولې نه چې تر کومه تاسو وایئ انشاءالله لګیا به یو. غزل نه مخکې یو دوه شعره ویمه چې ګلان ګلان بشي جهان ورته د اور په بدل، ګلان ګلان بشي جهان ورته د اور په بدل، لږه نرمي کچه اختیار کړله د زور په بدل. هغه پرون یې چې په نه خبره بل قتل کړو، هغه پرون یې چې په نه خبره بل قتل کړو، ګناه معاف شوه خو د خوارې پیغلې خور په بدل. مننه. هغه پرون یې چې په نه خبره بل قتل کړو، ګناه معاف شوه خو د خوارې پیغلې خور په بدل. غزل مطلب ده چې هر څوک انکار کړی دی جانان په ډېره سخته، هر څوک انکار کړی دی جانان په ډېره سخته، پوهیږي به زما زړګی نادان په ډېره سخته. مننه. په شکل شباهت کې هسې ځمکه ترېنه ډکه، په شکل شباهت کې هسې ځمکه ترېنه ډکه، اصلي معنی کې ویني به انسان په ډېره سخته. مننه. پخوا به د عاشق اول تحفه وه دا لیلا ته، پخوا به د عاشق اول تحفه وه دا لیلا ته، دې دور کې به اخلي هم پیزوان په ډېره سخته. مننه. دروغ دي تش دروغ دي په دروغو وخت روان دي، دروغ دي تش دروغ دي په دروغو وخت روان دی، حق ګویه پکې خپل کوي ګزران په ډېره سخته. او ټول عمر که وصلت وي سړی هیڅ پرې نه پوهیږي، یوه ګړی تیریږي د هجران په ډېره سخته. او مقصد جي چې مخلصه لټون مه کوه نه نشته دی نه نشته، مخلصه لټون مه کوه نه نشته دی نه نشته، نه نشته میلاویږي اوس افغان په ډېره سخته. ډېر اعلی. بلال مخلص صاحب ډېره مننه هم کوو. د شعر لیک مو کله نه شروع کړی دی؟ په دې هم راته لږ رڼا واچوه. انضمام بھائی د شعر لیک غالبا چې د 2007 خو شانه به داسې ټاپه به مو لیکلی یا شعر داسې پوره څه غزلونه هم نو لیکلي، مینه م ورسره د هغه وخت نه ډېره زیاته وه، خو منځ کې پکې بیا ډېره غټه وقفه راغلې ده، بس دې طرف نه بیخي اوړېدلي وو. 2018 نه چې ما بیا دې خوا کوم لیکل کړي دي دغه دوران کې ما بس بیا شاعري پرېښې وه، نو 2018 نه دې خوا چې کومه شاعري ما کړې ده نو هغه ما سره موجود ده. هسې مینه م ورسره 2006 نه خو شانه وه. ډېره ښه ده. بلال مخلص صاحب په پښتو ادب کې خو ډېر زیات صنفونه دي، نو تاسو کوم صنف ډېر زیات لیکلی دی؟ یاره جي بس نظم او غزل نه علاوه یو کتاب مې لیکلی دی او باقي داسې نور سره نشته، تجربه هم ډېره نشته. ډېره ښه ده. بلال مخلص صاحب د نظم په حواله تاسو خبره وکړه، په پروګرام کې به درنه نظم هم ریکارډ کوو، خو د دې نه اول را سره خپل یو غزل دوه شریک کړئ نو ډېره به ښه. ښه جي. زمانه به زما او د جانان خبرې اوري، زمانه به زما او د جانان خبرې اوري، تر څو به مې ملګري د خفګان خبرې اوري. د دې زمانې کشر نصیحت نه لري تختی، د دې زمانې کشر نصیحت نه لري تختی، په شوق ورته غوږ نیسي د تاوان خبرې اوري. پرون او سبا پرېږده راشه خوا کې زما کېنه، پرون او سبا پرېږده راشه خوا کې زما کېنه، په وصل کې څوک مړې د هجران خبرې اوري. مننه. او د ډمو هجړاګانو غږ تر لرې پورې خور شي،
د ډمو هجړاګانو غږ تر لرې پورې خور شي. اوس کله څوک د مونځ او د اذان خبرې اوري او مخلصه نن یو کس راته رښتینی جواب راکړو. مخلصه نن یو کس راته رښتینی جواب راکړو. ملنګ نه مړه چرته بادشاهان خبرې اوري. دا بل غزل دی چې غمونه دي جړه د زړه چودون په محبت کې. غمونه دي جړه د زړه چودون په محبت کې. ملګرو ما ته وښایئ سکون په محبت کې. مننه. منزل یې چا موندلې یو مثال هم چرته نشته. منزل یې چا موندلې یو مثال هم چرته نشته. لټون دی بس لټون دی بس لټون په محبت کې. مننه. منصور پکې پدار او ادم خان پکې قاتل شو. منصور پکې پدار او ادم خان پکې قاتل شو. د کیس نه پکې جوړ شو لا مجنون په محبت کې. مننه. یو خواته کله بل خوا سړی تل پکې لوغړیږي. یو خواته کله بل خوا سړی تل پکې لوغړیږي. د ژوند لمحو له نشته هیڅ سمون په محبت کې. تاوان دی رسوایی د قسمه قسم ازمیښتونه. تاوان دی رسوایی د قسمه قسم ازمیښتونه. د ګټې هیڅ یو نشته دی مضمون په محبت کې. مننه. هر خواته مثالونه خو ښکاره مثال مخلص چې هر خواته مثالونه خو ښکاره مثال مخلص چې د مړو صف کې شمار دی په ژوندون په محبت کې. ډیره مننه کو مخلص صاحب په پروګرام کې به راسره نظم هم شریک کوي نو ډیره زیاته مننه هم کو. ولې نه انضمام بای د نظم عنوان دی یتیمه جینۍ. د یو یتیمې ګلالی ماشومې وړو وړو سوالونو ډیر خفه کړم. د یو یتیمې ګلالی ماشومې وړو وړو سوالونو ډیر خفه کړم. د خپلې مور نه تپوسونه کوي زما بابا به کور ته کله راځي. دا څه خبر ده چې د دې بابا خو د پیښور یو دماکه کې مړ دی. هغه غریب یو مزدورکار سړی و. د مزدورۍ تلاش کې ټوله ورځ به د ښار یو سر نه تر بل سر ګرځېدو. یو ورځ یې لږې 100 روپۍ خپلې خرچې نه یو اړخته کړلې. د یو ملګري په سوال ګویا شو زما یو لور ښکلې وړه ګوډۍ ده یاره هغې رانه بنګړي غوښتي دي. زه به نن ورځ نهاره تېره کړم خپلې بچی له به بنګړي یوسمه. د مزدورۍ نه چې فارغه شولو بنګړي واغېستو روان شو کور ته. خو چې یو څو قدمه مخکې لاړو ناګهاني او بم چاودنه وشوه. د ده وجود پکې ذره ذره شو. تشه د جیب یوه ټوکړه یې خواته د چا تر لاسه شوه چې او یې کتل پکې یو کارډ او د بنګړو ټوکړې وي. مننه. پکې یو کارډ او د بنګړو ټوکړې وي. هغه یې راوړه د دې خوار کلي ته. د ده بیبي ته حواله یې کړله. خورې دا وګوره دا ستا خاوند و وجود یې نشته. د ماکه کې لاړو بس دغه کارډ او د بنګړو ټوکړې دي. هغې چې وکتل په کریکو شوله چغې یې جوړې کړې زما د خاوند وجود که نشته دی د خدای لپاره یوه تیکه خو تسلی له راوړئ. وړه لورګۍ هم په کریکو شوله. دا په ژوندون او په مرګ نه پوهېده. خو بس د مور په دې حالات یې ژړل. د وخت ستم ته دلته ډېر خفه شم دغه ماشومه چې بهر راوځي. دغه ماشومه چې بهر راوځي. د چا سړي لاس کې چې فروټ وګوري د چا په لاس کې کیلونو ته ګوري. چرته ماشوم چې د خپل پلار په لاس کې ګوته نیولې وي روان وي چرته. نو دا په منډه منډه مور له راشي. وړه کوکای باندې ګویا شي مورې. هغه فلانکای له پلار امونه راوړل. هغه فلانکای له پلار ګوډۍ راوړلې. هغه صوفیان هم د مخلص ماما نه ګوته نیولې و روانو چرته. مورې ته ما ته صفا حل ووایه زما بابا به کور ته کله راځي. مور ترې لاسونه خپل چاپېره کړي زر په مخ یې اوښکې لکه سیند بهیږي. ورته دروغ وایي لورې زما ستا بابا ښار ته مزدورۍ له تلې. تاله به ښه بلها ممونه راوړي. ډېر ښکلی ډېر اعلی. یقینا له حقیقته ډک په نننۍ خپرونه کې راسره ناستې وکړو بلال مخلص صاحب چې یقینا خوندور شعرونه او خوند به مو ترې اخیستې. زموږ دغه ویډیو ملګرو سره شیر کوي. خپل رور انضمام ما سره کیمرامین احتشام خان له ورکړي اجازت د لوی الله په امان.